سلامونه او نیکی هیلې دوستانو. زه جاوید صافی یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې نو نن مې غوښتل چې تاسو سره لنډ معلومات شریک کړم د هغه خلکو په باره کې چې هغوی دلته زیر سند راځي یا د 18 کال نه عمر کمي، نو غوښتل مې چې د هغوی په اړه لږ معلومات ورکړم. هغوی چې په لاره کې راځي په بلغاریا کې، په سربیا کې او همداسې په ویتریش کې او یا په سویزرلند کې ګوتې لګول کیږي او بیا آلمان ته راوړي، جرمني ته. نو هغه هلکان چې زیر سند دي واقعا خپلې تذکرې ولري او دلته راننوتي او یا هغوی کولی شي چې خپلې تذکرې اوریجنل تذکرې راوغواړي. نو هغوی چې دلته کله ځان تسلیم کوي ویل چې موږ زیر سند یو او موږ د 18 کال نه مو عمر کم ده او تذکرې لري، هغه شواهد لري، نو هغوی ته وړاندې کړي. له دې نه دې ډار نه لري چې د دوی ګوتې راوځي، ځکه زیر سندان چې دي د 18 نه کم عمره ځوانان، نو هغوی دپاره ګوتې معاف کیږي. نو هغوی د دې شي ته نه خفه کیږي، هغه کوم کیس چې دی لري په هغې باندې د کار وکړي. او یوه بله موضوع دا ده چې هغوی د دغه خپل کیس په هغه کوم ځای کې چې دوی اوسیږي د نورو ماشومانو سره یا د 18 کال نه کم عمره ماشومان سره خپل کیس یې ورسره نه شریکوي، ځکه چې هغوی ته بیا فورمول راځي، بیا دا خبرې یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته هغه کیږي. نو هغې نه دا ښه ده چې خپله خوله پټه وساتي تر هغې پورې چې دوی ته کله انټرویو راځي. او بل دې ته دې هم نه خفه کیږي چې والله زموږ یوه میاشت وسوه یا مو یوه نیمه میاشت وسوه یا 2 وسوې او زموږ نه د لارې انټرویو هم نه ده اخیستې. نو دلته اوس لږ وخت زیات لګیږي ځکه دلته ډیر زیات مهاجرین راغلي دي د اوکراین نه، د افغانستان نه، پاکستان نه، په زراعت لیبیا نه، همداسې د نورو افریقایي مملکتونو نه. دا لږ وخت اخلي، نو باید تاسې له زغم نه کار واخلئ او بل ډارېږئ مه چې تاسې به ګوتې راووځي او تاسې به بیرته هغه کم اروپایي ملک ته چې اول راننوتي یاستئ هلته اول ځل تاسې نه ګوتې اخیستې دي، هلته به مو بیرته ولیږي. نو له دې نه ډار مه لرئ. دغه خبرې مې تاسې سره شریکولې، نو تاسې هڅه په دې باندې وکوئ چې عمرونه هم کم وي، ښوونځیو ته لاړ شئ، هلته زده کړې وکوئ، د ژبې کوم نور کورسونه چې دي هغه تعقیب کړئ، هلته هغه کوم تاسې مسؤلین چې د هغوی سره په ورځ کې یو ساعت کښېنئ او ورسره وغږېږئ، په لاس او په پښو ورسره غږېږئ، ژبه مو په همدې زده کیږي. ځکه کانټاکټ ډیر مهمه ده، د نورو خلکو سره کانټاکټ جوړ کړئ، لاندې کافی ته کوزیږئ یا د کریتاس لخوا نه ځینې کورسونه خلکو ته ورکول کیږي، په هغې کې هغه کوي ګډون وکوئ. هغه کوم ځای کې چې دغه زاړه خلک ساتل کیږي، التنهایمونه لکه د زړو ساتنځایونه چې دي هغوی چې اوسیږي، هلته لاړ شئ، یو ساعت دغه زړو خلکو سره شطرنج وکوئ، شخت چې ورته وایي. نو هیڅ داسې هغه له لاسه مه ورکوئ فرصت چې هغې باندې تاسې ژبه زده کوئ او دلته مو ژوند کې اسانتیاو پیدا کیږي. نو ژبه ډیره مهمه ده. هیله مې دا ده چې تاسې دغه کورسونه تعقیب کړئ، له خلکو سره کانټاکټونه ونیسئ او خپل ځان ته کانټاکټ پیدا کړئ زړو خلکو سره. همدغسې چې کله مو ژبه زده کړله ټول کارونه اسانیږي، بیا دلته کولی شئ چې اوسپلډونګ وکوئ او همدغسې پر مخ لاړ شئ. نو هیله مې همدغه ده چې هیڅ فرصت له لاسه مه ورکوئ. نو ما وغوښتل چې دغه لنډ معلومات له تاسو سره شریک کړم او دلته بیرون راوتی یم په دې یخه سړه هوا کې، مالې چې تاسې هم لږ ذره نظاره وکوئ. زه ډېر په اطراف کې اوسېږم، دا تقریبا زما 8 کاله کېږي دلته، له 8 کالو را په دې خوا دلته اوسېږم. اول چې دلته راغلم دلته پاتې شوی یم، دلته مې ژبه مې په کور کې زده کړله، بیا مې د ژبې د کورس چې کوم و هغې کې مې هلته د امتحان دپاره وخت واخیسته، هلته مې امتحان ورکړ، هغه د ژبې B1 پروفونګ چې و هغه مې هلته شف کړ. بیا مې همدغسې په کور کې نور هغه وکول، دغه لیبن ان ډوچلند چې وایي دلته د دې تقریبا 300 سوالونه دي، څوک ورته اینبورګغونګ ټیسټ وایي لکه د دې د تابعیت ټیسټ، او هم ورته لیبن ان ډوچلند وایي چې دلته تاسې په دې قوانینو باندې پوه شئ.
نو دا شان ما ټول هم دلته وکول او امتحان مې ورکړ، هېڅ کور ته حاجت ونه سو. هغه وخت کې افغانانو ته شرایط برابر نه ول چې عمر به دې زیات و، زیر سن به نه وي، نو کورس یې نه درکاو. نو ما هڅه وکوله چې همدغسې خلکو سره کانټاکټ جوړ کړم. نو دغه کار مې وسو کړلی او دلته مې ډېر خلک ملګري مې پیدا کړه، د هغوی سره کېناستم او استا استا همدغسې په لاسو پښو ورسره وغږېدلم. نو ژبه مې زده کړل. تاسو نه هم هیله کومه چې دغسې کارونه وکوئ، یا دلته په آلمان کې دغه غریبو وګړو سره مرسته کوي، ټافل په نامه باندې یادیږي. هلته لاړ شئ، په هفته کې یو ورځ 2 ورځې مرسته وکوئ، سهار نه تر مازدیګره پورې. نو 8 بجې خلاصیږي، 7 بجې او تقریبا تر 4 بجو پورې، څه کم 4 پورې هغې خلاصي. خلکو سره مرسته کوي، ترکاري باب، سبزیجات، نور شیان ورته ورکوي. په هغې کې مرسته وکړئ، هلته ډېر خلک راځي. نو هغې ځینې کانټاکټ جوړولی سئ، له خلکو سره ژبه زده کولی سئ، خپل هغه ورسره شریکوئ فکرونه. نو دغه اسانه لارې دي. ښوونځیو ته لاړ سئ چې آینده کې اوس بلډینګونه وکوئ او دلته مو ژوند پر مخه لاړ شي. نو هوا ډېره بده سخته ده، زه هم دلته راوتی یم. غوښتل مې چې تاسو ته بس دغه لږ معلومات سره شریک کړم. بیا هم که څه پوښتنې لرئ نو هیله ده چې لاندې په کومنټونو کې وکوئ چې زه د هغې په باره کې تاسو سره نوي معلومات شریک کړم او ستاسو ته لږ اسانتیاو پیدا شي. نو زما بل مطلب نشته ده، مطلب همدغه ده چې دغه خپلو پښتنو ته، افغانانو ته چې هغوی دغه معلوماتو ته اړتیا لري او نوي راغلي دي، نو دغه ورسره شریکوم چې هغوی په لار او چاره باندې پوه شي. نو تر راتلونکي ویډیو پورې مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه.